د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندول او دې ته دوام ورکول یو ورځ هم که چیرې دا دوام کوي یو نسل راتلونکی نسل د ټولنې یو غټ قشر او راتلونکی سرمایه او راتلونکی هویت د افغانستان، راتلونکی تاریخ د افغانستان، راتلونکی بقا د افغانستان، نسل د افغانستان معلومول دا په که اوس د دې احساس نه کېږي ځکه پخواني تعلیم یافته نجونې یا ښځې چې اوس ته دوی داخله ډک کړې ده په راتلونکي کې تقریبا 15 کاله او 10 کاله وروسته به دا بیا افغانان احساس کړي چې په نړۍ کې څومره وروسته پاتې شوی هېواد ده او څومره به له سیاله شاته پاتې او څومره به احتیاج و اړ د سیمې او د نړۍ هېوادو ته دلته به ډاکټر نه وي، زنانه ډاکټره به نه وي، دلته به انجینر نه وي، دلته به قاضي ښځینه قاضیانې به نه وي چې ښځې لاړې سي عدالت ته خپل حقایق خپل د زړه راز ورته ووایي. دلته به نور مثلا معلمین نه وي چې نورې نجونې وروزي. غټه ستونزه به نن که نجونې محرومیږي د حجاب د بل دپاره په راتلونکي کې به بیا نارینه درس به بله پلمه وي. نو دا یو ستره جفا ده، ستر خیانت ده. په شریعت کې وایي خپله طالب چارواکي وایي چې تعلیم فرض ده. نو کله چې فرض منع کوي دا نو کفر ده. انسان کافر کیږي د خدای حکم باندې پښه کیږي. او بیا ووایي چې مثال په توګه لمونځ فرض ده خو مه یې کوئ یا یې وروسته بیا تاسو اجازه درکوم. آیا د حکم د خدای څوک ماتولولی سي د پښو لاندې کولی سي؟ دا پخپله یو لویه سزا لري او کبیره ګناه ده. نو بنان علاوه له دنیایي د آخرت له ګناونه په دنیا کې افغانستان وروسته پاتې کول، افغانستان نعمتونه محرومول، نوی نسل فلجول، فی الحال ورته یو شاک جوړول یا تروما جوړول، دا په خپله حاکم نظام معمولا حق حقوق ورکوي اتباعو ته، زمینه د تعلیم ورته مساعد دی، زمینه د کار مساعد دی، زمینه د عدالت ورته مساعد دی، ازادي ورته جوړوي. دلته نو ته حق د یو انسان ترې اخیستل دا د دولت کار نه ده. دا له دولت نه خلک نفرت پیدا کوي، لرې کېږي. همدغسې نړیوال چې وایي چې حقوق د بشر تاسو د پښو لاندې کړی د حق د یو انسان تاسو د پښو لاندې کړی، نړۍ ته انزوا کړې ده، ملت هم په انزوالت کې ده او دا بیا بقا نه لري. او طالبان باید په دې پوه سي چې دا اوس په تا د سر و مال د حکومت پیرداري حفاظت عسکر کوي. دا د همدغو کلیو بانډو بچان دي. دوی خویندې که ته په کورو کښېنې، دوی اولادې ته په کورو کښېنې حق ورنه کړې، دوی بیا نو اتا ساتنه نه کوي. که دوی ملت راجیک سه یو وارې په تا باندې بیا دا خلک چې دې ملت بچان دي دوی د توپک د خپل پلارو مشرانو ملایانو په وړاندې نه نیسي، دلته بیا په قصر کې تا نه پرېږدي. بیا دې ته وایي چې نظام د تا د بې عدالتۍ یا د ظلم په وجه له منځه ځي. بهتره ده زر ته زره باید د ښوونځیو دروازې پرانیسي، د لوړو تحصیلاتو پرانیسي. هلک و نجلۍ ته د وطن حق ده، ته به دا حق دوی ته ورکړي. حتی په حضور علیه السلام په وخت کې په شریعت کې وایي اطلب العلم ولو کان بسین، طلب العلم علی المهد علی الحد، له ګواري نه تر ګوره پورې به کوي. طلب العلم فریضة علی کل مسلمین والمسلمات، په ښځو نجونو باندې فرض ده او ته دا نسې کولی چې مثلا دې نه ته مانع جوړ کړي. نو راتلونکی د افغانستان به ډېر خراب وي که چیرې دوام کوي. اوس هم 2 کاله دوام کړی، 15 کاله د افغانستان وروسته پاتې کړی. که 15 کاله وروسته پاتې شه بیا به 50 کاله او که زیات دوام ورکوي همدومره ته خدمت نه کوي بلکې خیانت کوي. په دې هیله چې د وري یا د حمل په میاشت کې ښوونځي د هلکانو انجلکانو په مخ باندې او لوړ تحصیلات پوهنتونونه او مرکزونه د لوړو تحصیلاتو د هلکو نجلۍ په مخ باندې پرانیستل سي.